علم دوا علم درمل د علم خپور کړي هر خوا علم رڼا د او مشعل د علم خپور. السلام علیکم ورحمت الله. قدر ملیدونکو له خوست ښار نه لرې د تڼۍ ولسوالۍ نریزې پاس کلي ته راغلي یو. دلته په دې کلي کې الحمدلله یو وړیا سیمپ موجود دی چې زما تر څنګ قدرمن استاد د دوی لپاره تدریس کوي او هر ورځ راځي دوی ته په دې یخ ژمي کې زحمت باسي، دوی ته یو څه ورزده کوي او استاد مې تر څنګ ولاړ دی. د ده نه پوښتنه کوو چې د ده کوم شیانو ته ډېر ضرورت ده او څه غواړي له موږ تاسو نه، او موږ تاسو سره په کومه برخه کې همکاري کولی شو. له ټولو لیدونکو نه مې هیله ده چې دا ویډیو سره شیر کړئ او تر څو موږ د خپل وطن په علم باندې سمبال کړو، تر څو زموږ دغه واړه ماشومان چې دي دا مسلکي موږ رالویي کړو. زه خو چې نوم یې اخلم نو تاسې ټول یې حتما پېژنئ. زموږ د پښتنو یوه لویه هستي، یو ملنګ سړی چې ډېر یو مینه ناک سړی او یو لوی شاعر پیر محمد کاروان. د ده کور د دغه خپل کور یې وقف کړی تر څو خلک پکې درس ووایي. کور یې ودان، الله دې ته جوړونه ورکړي. قدرمن معلم صاحب محترم، څه غوښتنه لرئ خلکو نه دا مهال نه خلک ګرځي؟ نظري درس یو عملي نه وي، نو که چېرته موږ دې برخه کې موږ سره کومک وکړئ نو ډېره مننه به وي. قدرمن اوسئ. د دوی دپاره تاسې په دغه سیمپ کې څه تدریسوئ؟ کوم مضمون د دوی لپاره زه اوسنی چې پښتو املا ده او انګلیسي برخه ده، یعنې دوه برخې دي. او کمپیوټر هم چې دوی اوس فلحال نظري روان دی او عملي داسې کومه بڼه نه ده خپله کړې. یعنې کمپیوټر ته عاجل ضرورت دی تر څو دوی دپاره کمپیوټرونه کاروان صاحب سیستم ورته جوړ شي او دوی په عملي ډول هم دوی زده کړې وکړي. کمپیوټر ته مو ضرورت شته؟ ها، دلته کمپیوټر ډېر درته جوړ شي، بیا به ورسي انشاءالله عملي درس به هم بیایي. ښه، ډېره ښه ده. ها، قدرمن لیدونکو الحمدلله په زموږ په دې ماشومانو کې او ځوانانو کې د علم هغه جذبه شته، خو بدبختانه چې د دوی دپاره هغه وسایل نشته کوم چې نوره نړۍ لري. نوره نړۍ خپلو ماشومانو دپاره هر څه برابر کړي دي او الحمدلله بیا هم په موږ کې یو احساس شته، لکه څنګه زموږ د قدرمن معلم صاحب تاسې ګورئ دوی دپاره وړیا درس کوي، راځي د خپل وخت د دوی دپاره د خپل وخت قیمتي کوي دی، دې باندې ته الله پاک اجر ورکوي او دغې ماشومان دپاره یو څه ورزده کوي. ښه لیدونکو دغه ویډیو دلته پای ته رسوم په دې هیله چې بل ځل راځم دوی دپاره مونږ د کمپیوټرو هم راوړي وي او تر څنګ مو دا زیری هم ورته راوړی وي چې یو څوک پیدا شوي تا سره دوامداره مرسته کوي تر څو دغه سیم دوامداره پاتې شي. نو دا خپرونه دلته پای ته رسوم، تر بلې خپرونې پښې چارې خوا درته غواړم. علم څراغ د علم بل د علم خپور کړي هر خوا.